موږ او ځایونه دا لیکنه د استاد اسدالله غضنفر د یو څو فکرونو کتاب څخه راغوره شوې ده. زه احمد شاه پاسون یم د ملتیا په هیله مو چې د کور په دروازه نه وځو استراب مو کم سي، آرام سو، ځان خوندي احساس کړو. آیا ځکه چې کور مو خپل دی؟ هو، خو لا مهمه ده چې د کور غړي مو خپل دي او که په دغه ځای کې ډیره موده اوسېدلی یو. مثلا همدلته زیږېدلي او لوی سوي یو، بیا خو داسې ګڼو لکه کور چې زموږ د ژوند او تن برخه وي. په دغسې ځای کې زموږ پرون اوسي، زموږ خاطرې لکه فرښتې، لکه د مور د بدن خوشبويي سکون رابخشي. په ښار کې هم ځینې ځایونه تر نورو خپل راښکاري او کېدای شي چې د هغو په خاطر له ټول ښار سره محبت وکړو. ځینې ځایونه ولې راباندې ګران دي؟ لکه د یو چا د ګرانښت لپاره چې پوره دلایل نسو بیانولی. دلته هم ځواب مشکل دی، خو دومره ده چې یو ځای که یو ضرورت را پوره کړي هغه مو خوښ وي. مثلا هغه میدان مو خوښ دی چې کرکټ پکې کوو، یا هغه دکان ښه راباندې لګېږي چې خپله ټوله سودا پکې یو ځای پیدا کولی سو. د ضرورت په اساس رابطه طبعا د غرض رابطه ده او دا امکان شته چې یو بل ښه میدان یا یو ښه دکان ومومو او پخوانی ورپوري هیر کړو. د لیونو حاجت پوره سو، په لارو ځي، په کاڼو ولي زیارتونه. خو داسې هم کېږي چې د غرض رابطه د وخت په تېرېدو سره د مینې په رابطې بدله سي، یعنی له مکانه استفاده نه بلکې د مکان وجود راته په اړتیا بدل سي. د لرغوني روم په یو پخواني هدیره کې چې 2000 کاله ورباندې تیر دي د یو قبر په تیږه لیکلي دي د همدلته چې زیږېدلی و د راتلو ارزو لرله. د زوکړې او ماشومتوب ځای، د پارک هغه چمن چې لوبې دې پکې کړي دي، هغه زیارت چې په کوچنیواله کې له عادې سره ورغلی وي، ټول هغه ځایونه چې زموږ له شخصي خاطرو سره تعلق لري معمولا راباندې ګران وي او آن د خورا ترخو خاطرو د ځایونو لیدلو ته مو هم سودا وي. ځکه دا فرصت راکوي چې په اوسني حال شکر وباسو. په یو هیواد او ښار کې ګڼ کسان اوسي، د هر چا د خاطرو ځایونه طبعا بیل وي، خو ځینې ځایونه د مشترکو یادونو مکانونه وي چې ښارونو او وطنونو ته روح ورکوي. د مشترکو خاطرو ځایونه به څنګه پیژنو؟ د معمارۍ، فرهنګ او تاریخ متخصصان یې په اړه ممکن مختلف توضیحات راکړي. مثلا راته وایي چې د یو ځای یا ودانۍ رنګ، نقشه، چاپیریال، په ودانۍ کې پخوا پیښه سوې حادثه، په ودانۍ کې پخوا اوسېدلي کسان، په ناول، شعر، فلم یا د تاریخ په یو کتاب کې د هغه ذکر او داسې نور پټ او ښکاره عوامل د دې سبب دی چې یو ځای یوازې یو ادرس پاته نسی بلکې معنا ومومي او د اثر اچولو وړتیا پیدا کړي. البته د یو ښار اوسېدونکي خپل سمبولیک مکانونه د متخصصانو له توضیح پرته هم په شعوري یا لاشعوري ډول پیژني. د 1399 کال په لړم کې چې د کابل په شهر نو کې سینما پارک ړنګېده، زیات مخالفت ورسره وسو. حال دا چې دا ودانۍ له مودو راهیسې بې استفادې پاتې وه او د دیوالونو بیخ ته یې د پوډریانو تګ راتګ لا یو بل جنجال. خو څرنګه چې د کابل د سولې د وختونو په یو سمبول بدله سوې وه، نو ړنګول یې ګڼ کسان ناکراره کړل. په هغه خاطر په هغه وخت کې د کابل یو اخبار په یو عنوان کې راغلل، خاطرې ړنګې سوې. د داود خان د جمهوریت په کلونو کې د پامیر سینما د ودانۍ چپه کول هم د ښار د یوې مشترکې خاطرې ړنګېدل بللی سو. که هر څو د هغې په ځای 14 پوړیزه ودانۍ ودرېده، خو ښار تاوان وکړ او تر اوسه لا چې د کابل د پخواني ښکلا عکسونه ښودل کېږي، هغه آهرپوشه 2 منزله پامیر سینما معمولا پکې. د موبایل تر زمانې له مخه د پوسټ کارتونو رواج زیات و. د کابل ښار په څو مشهورو پوسټ کارتونو کې به د پامیر سینما عکس خامخا و. د دې ښکاري چې هغه ودانۍ سمبول او 14 پوړیزه ودانۍ بل ځای هم جوړېدای سو. د کابل یو اوسېدونکی که غواړي د خپل ښار یوه نقشه په موبایل کې ورسره وساتي، نو زیات امکان شته چې د شاهد شمشیره جومات، د دارالامان ماڼۍ، د پل باغ عمومي یا ځینو نورو خاصو ځایونو عکس انتخاب کړي. په کابل کې په لکونو ودانۍ دي چې هر کال یو شمېر ړنګېږي یا نوي کېږي. دغه ودانۍ که مو آن په خپله کوڅه کې هم وي پروا یې نه ساتو، خو که خدای مکړه بابر بڼ ورانېږي، داسې ګڼو لکه کابل چې ړنګ سوی وي، لکه زموږ د مشترک ژوند یوه برخه چې ختمه سوې وي. که یو شتمن وایي چې د بابر بڼ پر ځای به
ډیره لویه ښکلې ماڼۍ ودانه کړه. آیا د کابل مینوال به خوشحاله سي؟ د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو ښه کار دا وسو چې د دارالامان ماڼۍ په شمول د کابل ګڼ ویجاړ سوي سمبولونه ورغېدل. د رغېدلو په چاره کې لویه غوښتنه دا وه چې آن مساله هم تر وسه اصلي او پخواني استعمال سي، څو په دې ډول د یو ښار او ملت زخمي سوي روح د جوړېدو جوګه سي. کله کله د یو ښار د مشترکو خاطرو ځایونه د جوړولو په نیت تباه سي. شاوخوا 80 کاله پخوا د کابل د کوټوالي ودانۍ چې تقریبا د اوسنۍ اریانا سینما په ځای کې ودانه وه، په دې نیت ړنګه سوه چې ښار باید عصري سي. د کابل زرنګار پارک هم ورو په دې دلیل ختم سو چې د ښار د زړه قیمتي ځای ولې ونو او وښو نیولې وي. د سیمټي ودانیو جوړونکو د دې پروا ونه کړه چې ښار ونو او وښو ته لا زیاته اړتیا لري، او دې ته یې ونه کتل چې دغه پارک په مودو د سیاستوالو د مظاهرو مرکز و، د مسافرو عسکرو د جمعې د ورځې د نندارو مرکز و، او د تیرو نسلونو د خاطرو مرکز و. د ښار له سمبولونو سره بې پروایي ولې کیږي؟ د ښار سمبولونه ممکن د ښار په ښو موقعیتونو کې وي، او که په څنډه کې هم وي د خلکو ته توجه په مرکز کې وي. د قدرت خاوندان کله وسوسه چې په دغو موقعیتونو کې نوې ودانۍ جوړې کړي، خدمت به خلکو ته له ورایه ښکاري، دولت به نوي عواید ومومي، او د ښار ښکلا به زیاته سي. دا محاسبه له لویه سره نسمه. ښکلا یو مرموز کیفیت دی چې په نهایت کې له خپل تاثیره پیژندل کیږي. هغه ځایونه چې له مودو راهیسې د خلکو خوښیږي معمولا لا پیژندل سوي یا ناپیژندل سوي ښکلا لري. پخواني سینما پامیر په دې دلیل هم ښایسته ښکارېده چې د میوند واټ له نورو ودانیو سره د اوسنۍ برعکس بې تناسبه نه وه. یوه نوې ودانۍ که په ظاهره ښکلې هم جوړه سي، د پخوانۍ هغې یو لوی امتیاز ورسره نسته، او هغه عمر دی. د وخت تېرېدا خاطرې زیږوي او د مکان تاثیر زیاتوي. تاسې به د وطن ځینې رستورانتونه لیدلي وي چې په زړو چیني چاینکو او پخوانو بېلاستو شنو پیالو کې به چای راوړي. ولې؟ ځکه چې خلک یوازې له ډوډۍ نه بلکې خاطرو هم خوند اخلي. پخواني اثار او تاریخي مکانونه په دنیا کې د عوایدو لویه منبع ده. مطلب دا چې د ښار د مشترکو خاطرو د مکان پر ځای نوي څه جوړول په اقتصادي لحاظ د ګټې کار نه دی، او د ښار جاذبې ورسره کمیږي. د مشترکو خاطرو ځایونه له ښار سره د اوسیدونکو مینه زیاتوي، د ښار د اوسیدونکو پیوستون پیاوړی کوي، دوی ته آرام سکون ورکوي، اضطراب یې کموي، او د ویاړ احساس وربخښي. ځکه په ښار کې داسې څه وي چې بل ته یې وښیي. په هغه ښار کې چې د شریک ویاړ او شریک خوشحالیو ځایونه په کافي اندازه موجود وي، خلک یې ممکن د ښار د حالت له ښه والي سره لا زیاته دلچسپي ولري، او دا د دغسې مکانونو یوه بله لویه ګټه ده. دا ضرور نه ده چې یو ښار دې مثلا د غزني غوندې تاریخي ځایونه ولري، او بیا دې اوسیدونکي د ښار د برخلیک په اړه حساس سي. د شریک ویاړ ځایونه خامخا له تاریخ سره تعلق نه لري. یو ښکلی پارک، یو ښه ساتل سوې غونډۍ، یو مناسب بازار، داسې ډېر څه شته چې د ښار د شریک ویاړ او خوشحالۍ مکانونه دي. سپینزر هوټل چې 50 کاله پخوا ودان سو، په هماغه لومړیو کلونو کې د کابل ښار په پوسټکارټونو کې ځای ونیو. په کابل کې له شاید و شمشیره رانیولې تر پولې خشتي پورې د پولې باغ عمومي ساحه د ښار د مشترکو خاطرو یوه بهترینه ساحه ده. دلته د سیند موجودیت او د بلندمنزلو نشتوالي فضا پرانیستې ده. ودانۍ اکثره پخوانۍ دي، او په دوکانونو کې حد اقل ځینې داسې څپلوري چې له پخواني ژوند سره سخت تناسب لري، لکه د خیاطۍ یا کالادوزۍ دوکانونه. له سیند سره د سړکونو طبیعي انحنا او دواړو غاړو ته وتلي کږې وږې کوڅې هم یو له ګوتو وتلی وخت انځوروي او رازداره ښکلا زیږوي. د ښار په دې ځای کې د خلکو ګڼه داسې احساسوو لکه په کار او ننداره دواړو پسې چې راوتلي. سیل، سودا، ګرځېدا، زیارت، عبادت، د دې ساحې سره اړوند ادبیات، د دې سیمې پخواني عکسونه او نور ډېر څه د ښار دې سیمې ته اثرناک هویت وربخښي. ما وړم کال په یو لیکنه کې د دې ساحې د ذکر په وخت لیکلي وو، په دغسې ځایونو کې سترګې، پوزه، غوږونه، خپله خاطره، د بل خاطره، ټول حواس او ټول ذهن بیدار سي، او بنیادم له مکان سره وتړي، له داسې مکان سره چې د څو نسلونو یادونو او خوبونو ته پناه ورکړې ده. د پولې باغ عمومي ساحې ته له نیکه مرغه په تنظیمي جګړو کې
خاصه صدمه ونه رسېده او وروسته بیا د بلند منزلو هوس هم وران نه کړه، خو د نه ورانېدو تضمین یې نشته. 2-3 کاله پخوا شاید شمشېره جومات ته تقریبا مخامخ د سیند ښي لاس ته یوې لوړپوړیزې ودانۍ سر راحس کړ چې موقتا یې مخه ونیول شو. دغسې مثالونه ښیي چې د پولې باغ عمومي ساحې په شمول د کابل او نورو ښارونو د مشترکو خاطرو پاتې ځایونه همیشه د ختمېدو له خطر سره مخامخ دي. دغسې ساحې کېدای شي د کلتوري میراث په توګه رسما ثبت او اعلان شي. په شلمه پیړۍ او راوروسته کلونو کې د کابل د لویو کیسه لیکوالو په ګڼو اثارو کې لولو چې د کیسې اتل په ښار کې د خپلې محلې ساتندوی دی، په خپلې محلې ویاړي او له اجتماعي ارزښتونو سره یې وفا کوي. د لیکوالو په کیسو کې دغه تکرارېدونکي مضمون زما په نظر د ښار له ماضي او خاطرو څخه د بېلېدو د ویرې پیداوار. دغه ویره ځکه پیدا سوه چې د ښار بڼه په چټکۍ سره بدلېده او د اطراف خلک کابل ته په ګڼه پیمانه راوکوچېدل. ژوند بدلیږي او کله چې د زاړه ښار په خوا کې مکرویان جوړېدل، دغو لیکوالو هم هڅه وکړه چې نور نو هلته واوسي. موږ طبعا په نن کې اوسو، مګر د نن ودانۍ د پرون په بنسټ درېږي. میوه د ونې په څانګو کې زانګي، خو که ریښه غوڅه کړو نه څانګه پاته کېږي نه میوه. همدومره. تاسو له ځایونو سره کومه تړلې خاطره لرئ؟ کمنټ کې راته ولیکئ.